دوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزان استاسو په مخکې مې د قرآن عظیم الشان یو آیت مبارک تلاوت کوي. الله رب العزت فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پتاسو کې د الله په دربار کې محترم معظم مکرم ښه سړی هغه دی چې هغه د الله څخه بیریږي، یا ښه سړی هغه دی چې هغه تقوادار متقی الله والی. ان الله علیم خبیر. الله فرمایي زه علیم او خبیر ذات. ترمذی شریف حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بئس العبد عبد، بدترین سړی بیکار سړی هغه دی چې تخیل واختال، ځان تر نورو شبولی او تکبر کوي. ونسی الکبیر المتعال، الله لوی دی، الله متکبر دی، هغه یې کړی دی، ځان خپل تر جهان غټ بولي او تکبر لوی چې د هغه کوي. عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما او تا ته ښه هم راښوولي دي، بد یې هم راښوولي دي. ښه څوک دی او بد څوک دی. د ښو په باره کې ما او تا ډېر اورېدلی دي، خو بد ما او تا ډېر کم اورېدلی دي. که مې اورېدلی دي یوه خبره مې اورېدلی ده یا مې دوې اورېدلی دي، هغه پوره مې نه دي اورېدلي چې کوم د الله رسول و ما او تا ته بیان کړي دي. عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روحاني طبیب و طبیب. سړی به رالی ولی یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل تکبر مه کوه. بل سړی به رالی ولی یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل غصه مه کوه. بل سړی به رالی ولی یا رسول الله نصیحت راته وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل د مور و پلار خیال ساته. اوس یوه سړي ته ویل تکبر مه کوه، په هغه کې تکبر ډېر و. بل ته ویلې غصه مه کوه، په هغه کې غصه ډېره وه. بل ته ویلې د بابا او د ادې احترام خدمت کوه، هغه به د بابا او د ادې خدمت چې دی هغه نه کوئ. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هر موړ د حال د مزاج مطابق خبره چې د هغه به کوله. نو د هغه رقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بد هم ښوولي دي چې بد څوک دي. روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر ټولو بدترین ځای چې دی هغه حمام دی. حمام. صحابه پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله ولې؟
هلته موږ ورځو، موږ صفایي کوو، موږ د بدن خیرې لرې کوو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل که چیرې ډېر ضروري یې بیا پرده کوئ، بغیر د پردې مور ځئ. یعنی په عربو کې په هغه وخت کې داسې حمامونه وو چې په هغه کې به د دوی پرده ډېره کمه وله، بې پردې به وو. نارینه وایي، پښتانه وایي د نارینه او د یوه نارینه او د بل نارینه حیا خو سره یوه ده. دغه تورې به دوی نیولې وو، بیا دوی ډېر مطلب هغه پرده چې د هغه نه کوله. پخوا خو طالبي شپې وې، هغه کې بلا کله قندار موقع پیدا کېدل، لوی لوی حمامونه وو، تقریبا پرده پکې وله. داسې حمامونه د عربو په وخت کې وو، پرده به نه وه پکې. نو د الله رسول وفرمیل تر ټولو بدترین ځای چې دی هغه حمام دی. بیا روایاتو کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي تر ټولو بدترینه ولیمه چې ده هغه ده چې په هغه کې مالدارو خلکو ته ست وسي، غریبانو ته ست نه کېږي. بدترینه ولیمه د واده ډوډۍ، د واده د درېیمې ډوډۍ، حالونه، شادي حال را واخله، د هغه رقم پروګرامونه، هغه د دوی روپۍ، هغه د دوی بې ځایه خرڅونه. د الله رسول فرمایي بدترینه ولیمه هغه ده چې غریبان نه راغواړي او مالدار راغواړي. چې په نس ماړه دي هغه راغواړي، چې په نس نه دي ماړه هغه نه راغواړي. او دا د قیامت علامه ده. زموږ ته شادي حال هر پروګرام د دې خبرو سره مخامخ. ملا ته تر ټولو اخري ست کوي، و طالب ته تر ټولو اخري ست کوي، و څنګ ته د یتیم دی تر ټولو اخري ست ورته کوي، و څنګ ته ریړۍ والا دی تر ټولو اخري ست ورته کوي. هغه هم دی په خپل وراره یا په ورور یا په یو بل قاصد باندې ودته هم در سره ووایه. لیکن بیا د مالدارو خلکو دپاره په 500 په 800 په 1000 په 2000 او 5000 روپۍ یو کارت چې دی هغه جوړ کړی. د الله رسول فرمایي بدترینه ولیمه چې ده هغه دغه ده. مالدار مور دی نه غواړي، غریب وږی دی غواړي. چې غواړي هغه پرېږدي نه، چې نه غواړي هغه بیا خامخا غواړي چې راوي درسي. دې ته د الله رسول بدترینه ولیمه چې دغه ویل چې کله واده یا عزیزانو تاسو دا خبره په یاد لرئ. تر ټولو اول چې موږ کله لیست جوړو د غریبانو لیست جوړ کړه، د غریبانو لیست جوړ کړه. په خدای قسم دا موږ دلته ودونه کیسې مې خوري. یو د قندار خلک اول املا په یاد، په خیرات او په لاندې او په بلکې نور سره خلاص یو شی نشته. دا ته چې اول لیست جوړ کې د غریبانو. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي قطعا تر هغه ساعته الله نسي راضي کولی تر څو د غریب نه راضي کړي، تر څو د غریب په نس موړ کړی نه. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي الله نسي راضي کولی. اول لیست جوړ د غریبانو چې جوړ دی کوي، بېشکه پروا نه لري یو طرف ته کښېنوه، دا کونج کې کښېنوه، خو دا مه کوه چې دا څه غوړ دی دا څه خړ دی. ټیک سلو دا د وختي راغوښتی دی او دا د واده په ورځ راغواړي. دا د واده په ورځ کله کله واده ماده پروګرام نو څنګه صحیح چیرې مولوي صاحب نو خیر ولا زما د زوی واده و، کله دی زوی واده نن دی څه ټیم موږ په شادي حال کې بس راشي دی په شادي حال کې دی ور بشي. دا چې جهان داسي بیوقوفه سو د علماو د چې کار په مانده دی. ډول والا یواب ته مخکې نمبر اخیستی دی او ملا غریب دی چې ملا خو نو کور والا د نو پر کور به چیرې وي په ماجد کې بل بنو چیرې صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي تاسو چې کله ولیمه کوئ اول غریب راغواړه، اول په لیست کې د غریب نوم لیکه. په خدای قسم الله به تا په دا واده کې نه شرموي، په خدای قسم که دې وشرموي. کنې شرم خو ګرځه ستم. کله کله موږ ولاړ سو واده لرم نو ډول والا ته 1,000 روپۍ ورکړي، به سبا پوښتنه وکړي یا 100,000 روپۍ ورکړي. مولوي صاحب یار موږ هم ډېر بې غیرته یو، نور تورې خو نو نه درته وایم صحیح 500 روپۍ درکړي 500. ماښام پر 11 بجې ډوډۍ ده، 7 بجو د مولوي صاحب غوښتي هلته بیا جومات په وکړي، هلته په کونج کې کښېنولی بس ډېر ذلیل وي. ولې ذلیل وي؟ او بیا پوښتنه سره وکړو. د الله رسول فرمایي بدترینه ولیمه هغه ده
چې په هغه کې غریبان نسته او مالدار یې ټول راوښتي په غریبانو خلک شرمیږي ټیک شو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر ټولو بدترین شخص در شیم محتکر دی محتکر ذخیره اندوزی والا دا ډېر بد الله رسول فرمایي چې کله ګراني راشي دی خوشحاله چې کله الله ارزاني راولي دی پریشانه دا تر ټولو بدترین شخص دی او د غصې ده د الله رسول فرمایي یو صحابي بل صحابي ته ویل ول ما یو واره نه په څو واره د الله د رسول څخه اورېدلي دي چې کله مطلب دی کاروباري دی شی یې ذخیره کوي چې ذخیره یې کوي بیا دا ریټونه د دوی په خپل لاس کې دي ریټونه چې هلته د سره مال پروت دی ریټونه بړاو کړي ورسئ دا نوي اډیا لره ورسئ چورمر لور دا شیان لره ورسئ دا چې کله مال نه وي ورسره بیا شی چې دی هغه راشوه کړي وایي ما د الله د رسول څخه یو واره نه ما په څو واره اورېدلي دي داسې کسان به په جهنم کې د اور پر هغه لویه لوړه غټه لمبه باندې الله کښېنوي چې ریټونه دی د ځان ګټه پکې ویني جهانګیر ترین دی په انتخابات کې پارابور پی خرڅې کړې نن دی خپلې روپۍ یعنی بره راواخله یو ورپې دی بړاو کې دا ټوله پیکسیانې تقریبا دا د ده دي هلته خپل شی پکې باسي د الله رسول فرمایي داسې سړی به بیا د قیامت په ورځ د اور پر هغه لویې غونډۍ باندې الله کښېنوي بیا د الله رسول فرمایي کم سړی چې ذخیره اندوزي کوي ذخیره اندوزي څه مراد د انسانانو او د حیوانانو خوراک دی ټیک شو اوس پرزپاټ والا دی هغه نه د انسانانو خوراک دی نه د حیوان د انسانانو حیوانانو وړه دې راواخله غنم دې راواخله براد دې راواخله دال دې راواخله چاول دې راواخله چولی دې راواخله دا انساني خوراکونه دي پروړ دې راواخله اوربشي دې راواخله چوکر دې راواخله د حیوانانو خوراک دی دا ذخیره کې چې ذخیره یې کې بیا یې دی بازار له راباسي ګټه ورباندې کوي د الله رسول فرمایي لعنت دې وي پر دې دوکاندار باندې لعنت چې کوم سړی د باره څه شی راوړي د خرڅېدو دپاره او کم سړی دا شی ذخیره کوي هغه چې د باره سې راوړي الله رب العزت روزي ورکوي هغه چې کم چا ذخیره کړې ده پر هغه د الله له جانبه لعنتونه چې دي هغه ووري پر هغه د الله له جانبه لعنتونه ووري بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د الله رسول فرمایي کم سړی چې ذخیره کوي ذخیره اوس ذخیره یو داسې شی دی عزیزانو یو عام ایټم دی روپۍ د چا سره ورسره ولې واخیستل چې څه ګران شي زه بیا خرڅ کړم اوس یو داسې سړی دی چې ټول ښار د کنټرول کړی دی که دی شی نه راوباسي بازار کې به ګراني که دی شی د ځانه سره کښېږدي بازار کې به ګراني صحیح سلو یو ما او تا په 50,000 په 10,000 په لک روپۍ د شی اخیستی دی جمع کړی دی ایښی دی چې انشاءالله که ښه ریټ باندې رالی دا نه هغه خلک چې هغه دا ټول ښار متاثره کوي د ټول ښار انسانان متاثره کوي د ټول وطن انسانان متاثره کوي حضرت عمر فاروق فرمایي داسې سړي ته الله دوی خبرې مخامخ کوي اوله خبره چې دا هغه دا ده چې دی جزام مرض الله ورباندې راولي جزام اډونه به خوړل کېږي اډونه به وسولیږي لکه شوګر والا راواخله قرار دا ګوتې چې پرې کوي قرار یې ګوتې ویلیږي الله یو دغه بیماري ورباندې راولي پر ذخیره اندوز باندې او دویم الله مفلسي ورباندې راولي دا دوی خبرې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره نقل کړي دي او دا د الله د رسول قول دی وعده چې داسې به کېږي کوه مه ظلم مه کوه 2 روپۍ خوندورې والله تر 2 لکه بې خونده ډېرې ښې دي دا یقیني خبره ده عزیزانو څوک د چا په حال څه خبر دی ډاکټران لره ورسئ میډیکل والا لره ورسئ اسپتال لره ورسئ یو سړی د ماښام ګوله نه لري او بل سړی پر معمولي چیکاپ باندې دی له تاسو 1500 روپۍ فیس اخلي او اوس بیا ډاکټرانو هغه ظلم شروع کړی دی فیس د مخه جمع کړي یو قریب رالی انډیوال رالی ماجت ملا رالی کلاس پیلور فیس وختي جمع شوی دی دونه سپیتوب چې په زر نه شوی موړ نو په لکم والله که موړ سي والله دا خو جهان دی جهان په له اوړي راوړي عزیزانو دا حال یو د الله یو دی
الله یو پر یو حال دی. لمر د شپې نو د ورځې دا دی ستا، سپوږمۍ اوس نسته د شپې ستا، ستوري د ورځې نسته د شپې ستا. یو الله دی چې هغه پر هر حال کې هغه دی. هغه صحیح سو. وتلک الایام نداولها بین الناس، لا فرمایي شپې ورځې په خلکو کې اړوم راړوم، کله خوشاله په خندا، کله پریشانه په بغارو، کله طبیعت برابر کله طبیعت خراب، دا ټول کله جوړ کله ناجوړ، کله پر کور کله پر بیبان، کله څنګه کله مفلسه کله کار برابر. نو د الله رسول فرمایي ذخیره اندوزي والا چې کم دی د الله وعده د دوی خبرې به ودته ورکوي، جزا مرض ایو مفلسی. د الله د مقدر کړی ده په تقدیر کې د دپاره چې د هغه لیکلې ده. دا ختمه سو. بیا د الله رسول فرمایي بدترین شخص هغه دی چې د مور و پلار سره ښه نه کوي، د مور و پلار سره ښه نه کوي. ښه نو څنګه دي عزیزانو؟ ماښام د یو کونډې ټلیفون و، سپین سرې ښځه وه، ټلیفون یې و، بیا یې ویلې زما خاوند 4-5 کاله مخکې وفات شو. ښه نو بیا زه اولاد نه لرم، کینسر مې هم دی، بنځیان لرم. زما د خاوند د اولې کور والا څه زامن و، اوس د دوی د تقسیم خبرې روانې دي. زه شی حق پکې لرم، زه حق پکې لرم، وم خاوند دې چیش درلودو، و نه درته وایم چې دا پلانی ښار د ده و خو زموږ و، نه درته وایم چې په کراچي کې پلانی 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 دا زما د خاوند و. نو څو وای په کروڑو نه په اربو روپۍ درلودې. نو بیا ول دغه زما بنجان نه دي، زما 4 کال دی یا 5 کال دی، په خدای قسم زه زکات خورم، زکات او په دا 4-5 کاله باندې زما یو بنځی زما کمرې له نه دی راغلی چې مورې ستا څه حال دی، مورې ستا څه حال دی. ما ته په 2 میاشتې کې 1500 روپۍ راکړي، بس دا راواستوي. د دې سره بیا الله وعده کړې ده. الله په دنیا کې د 2 کسانو سره الله وعده کړې ده چې دا پرېږدم نه، په دنیا کې لا نه پرېږدم. یو هغه سړی چې چا پخوا ګناوې کولې، زناکار و، شرابي و، بدکار و، بل بل بل، نن یې توبه وایستله. دویم سړی پیغور ورکوي، ته څه ماته لاره راښیه، ته غل نه وې، ته شرابي نه وې، نن ما ته تبلیغ کوې، ته زناکاره نه وې، هغه ما توبه وایستله. د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته الله وعده کړې ده، تر هغه ساعته دغه سړی نه پرېږدم چې ودا بل ته پیغور ورکوي، تر هغه ساعته نه پرېږدم چې دغه ګناه مې په ده نه یې کړې. چاته دې ویلې زناکاره وې، یاره لوړ چت انشاءالله خالي هم دی او یخ به هم ډېر نه وي پکې، ښه خالي هوارې دي، هلته زما په خیال سره خوشحاله به یاست، اواز هم برابر ده، لوړ حال لره ولاړ سه یاره، یخ دې موږ هم ولا ګروم کېږ څو. نو دغه چې کوم سړی چاته پیغور ورکوي، ته ماته راشه، پخوا دې زناوې نه کول، تا پلانی کار نه کوي، پلانی ته ماته راشه. د الله رسول فرمایي د الله وعده د تر هغه ساعته دا سړی نه وژني کې د سود پیغور ورکړی و سودخوره وسي، د زنا پیغور ورکړی و زنا به جنې وسي، د شرابو پیغور ورکړی و شراب په وچشي، د غلا پیغور ورکړی و غلا به الله په وکړي. دا الله وعده کړی پیغور چاته په ټول ژوند مور دا په ژوند کې د مرګ بعد خبرې پرېږده. او یو چې کم سړی د مور پلار احترام نه لري، اوس میره خو تقریبا 99% ادې ده، ادې 99%. صحیح شو. نو دا چې د مور د پلار احترام نه لري، الله رب العزت وعده کړی ده چې په دنیا کې الله تباه کوم. خلق و عذاب خو د مرګ بعد شروع کیږي. الله فرمایي دغه چې کوم سړی د مور و پلار خیال نه ساتي، په ژوند کې الله ذلیله کوم، په ژوند کې لا هغه خبرې پر راولم چې کومې خبرې به د چیش کولی، د به د پلار سره. ته یې وګورئ څونه ډېر زوی د پلار خیال نه ساتي، صحیح ډېر د خو موږ ته یې وینو. او پس له دې بیا چې د پلار واده وروکي، بیا د زامن بیا دغه زوی و خپل پلار ته بلاسي، دغه زوی الله وعده کړی د پرېږدم دې نه، الله وعده کړی چې یو عربپتي بونځی یې بولې، زوی یې بولې، هر شی هغه خپلې میرې ته حق لا لرې
خبره ده 1500 روپۍ ورکوي او حال دا دی چې هغه د کینسر په مریضي مبتلا او وایي خورم زکات په دې باره کې بیا ستاسې څه خیال دی بدترین شخص د الله رسول فرمایي بدترین شخص که چا پلار نه درلودی د الله رسول فرمایي اکا چې دی دا د پلار حیثیت لري د الله رسول به د حضرت عباس ډېر احترام کوي زما اکا دی زما د بابا ورور دی زما بابا نسته زه به د احترام کوم د الله رسول فرمایي مشر ورور دا د پلار حیثیت لري د مشر ورور په خوله کوئ قدر یې کوه احترام د مشر ورور دا د الله رسول فرمایي بیا ورځي دا یو هلک دی هغه څه پوښتنه وکړه کور کې څه مریضي لري ما ویلې د خورې 3 بچیان دي و څلرم هم پیدا سو وینې کمیږي هره ورځ وینې نو بار وسېدل غریبانو په سارا کې بیا دوی په دا ژمي کې راولم چې بیا د دې کور په کرایه ور ونیسم نو یخ ډېر نه یي سارا کې وینې ډېره کمیږي او وینه چې دغه ډېر بس بچاوېدو هېڅ شی نه 4 بچیان ژوندي ستا د خور څه حال دی بس د خور پوښتنه به نه سره کوو ما ورته وویل ته یوه خبره واوره په خدای په رب قسم خپل قمیص خرڅ کا د دې خور چې شوکه خدمت وکړه د دې خور د بچیانو خدمت وکړه خپل قمیص خرڅ کا په خدای کې مې قسم خپل خور لا څه کوي پرېدی څه کوي مسلمان نه کافره پریشانه ده مجبوره ده دوا اپریشن ډاکټر اسپتال دې له تا چی شو کو د دې ترتیب دور برابر کوي په خدای قسم دا ته چې یو قدم ورسره واخلي یو قدم د الله رسول فرمایي زما په مسجد نبوي کې یوه میاشت په اعتکاف کې ناست دی یوه میاشت صحیح والله العظیم کې دومره ثواب دی لکه ده یو مظلوم یو مجبور د دې سره ووتلې کار که وسو که نه وسو ستا اختیار خو نه دی چې کار وسي ته ورسره روان شوې تر خپله وسه پورې کار وسو ښه خبره ده نه وسو تا ته د یوې میاشتې د مسجد نبوي او د الله رسول فرمایي تېره جمعه کې ما درته وویل چې سړی یوه ورځ په اعتکاف کې کښېني د ده د جهنم په مابینځ کې 1500 کاله دورې الله راولي د جهنم یې 1500 کاله لرې کوي بس ما ته خلک بلې ورته وایي یاره ورته وایي چې داسې خور مې ده داسې 14 کاله 15 کاله د واده کېږي اولاد یې نسته اوس زموږ اخښی راته وایي چې یاره زه ګر سره نر نه یم زه مریض یم زه هغه شی نه یم بیا په ډېر پریشان وم نو انګریزان چې زه د انګریزانو خبرې درته وکړم ته وایي چې مولوي صاحب د انګریزانو خبرې کوي انګریزان وایي چې ته کله د چا واده ورکوې د نجلۍ د هلک ټیسټ وکړه ټیسټ یې وکړه که سره برابر و هغه وین نه هغه ترتیب بیا واده ور وکړه که نو سره برابر مې ورکوه صحیح او دا کله کله داسې چې د ښځې د سړي وینه په دواړو کې بیماري را روانې چې اولاد یې پیدا شي په هغه کې بیماري شي اوس که چیرې ټیسټ وکړي یو طرف ته بیماري شته بل طرف ته نشته پروا نه لري چلیږي دواړو خواو بیماري را روانه ده دا ولاړو په اولاد کې اثر وکړي د سړي 4 بچیان دا څه شي وینه کمیږي وینه کمیږي خو نه د هغه معنا چې په انتظار چې کله به خدا نه خواسته الله وژني انګریزان دا شي ما ول د انګریزانو خلک وایي مولوي صاحب نو انګریزان ښه خلک دي ما ول جاز یې منې کمپیوټر یې منې موبایل یې منې اسپتال یې منې علاج یې منې نو دا خبره بیا ولې نه منې خو دا خبره یې وکړه د چا ول ټیسټونه سوي پښتانه خو ډېر غیرتمند قومونه دي پلار یې په خپله راولاړ شي لور ورکړي ځئ بس خالي کور ته راشي لور ته ووایي لور ته هم نه وایي مور ته وایي د دې نو ما بس لاس پورته کوي د چا سره پلانې سره ولې سړی که ولې دا خو یو پوښتنه څه پوښتنه غواړې ته اوس دونه سرزوره شولې ته دونه سرزوره شولې صحیح ده ټیک ده پروا نه لري سپین سرو ښځو به ویلې ول یو جهان لا بل شته پروا نه لري چې جهان او بل شته الله ډېر مهربانه ذات دی په خدا قسم دا زموږ د مسجد د باندې یو پیټۍ ده چانده باندې یو 200 د ورځې چانده پکې په هفته کې 2 واره غل راځي دا ماته یې درنه نه موږ غل نه دی نیولی په خدای قسم د الله و مهربانۍ ته حریانه الله د غله دونه خیال ساتي الله دا غل نه رسوا کوي د مسجد تر پوی دی غل الله نه رسوا کوي ما څونه لوی رب دی چې کوم رب زما او ستا دی د دې غلم د غونه رب دی
صحیح اوس نو چې سړی غل نه نو د هغه سره بیا الله څونه مهرباني کوي د هغه سره به الله څونه مهرباني کوي نو د الله رسول فرمایي بدترین شخص هغه دی چې د خپل بابا او دادې خیال نه ساتي خیال یې ساتئ خامخا او دا درواغ بیا نه سره په موږ کې دوه درواغ ډېر مشهور یو که خدای روپۍ را کړي وای لکه دا پلاني عاجز صاحب ته چې ورکړي ما به داسې درواغ به نه وای تر خپله وسه چې الله درکړي تا چیش کړي دا یو دویم یار که زما مور پلار ژوندي وای ما به په وژو کې ګرځول ما پر سر درواغ مه وایه چې ژوندي و تا ګرځول یا بیا خبره خلاص بیا خبره خلاص بیا روایاتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام طواف کوي معاذ بن جبل هم طواف کوي معاذ بن جبل وایي ما د پیغمبر علیه السلام سره د بدو پوښتنه ډېره کوله بد زور ته یا رسول الله بد خلق څوک بد خلق وای د الله رسول الله ته ویل معاذ ما ولها طواف کوو په طواف کې راته وایي ما څه د ښو پوښتنې کوه د بدو غه مه کوه د برایي پوښتنې مه راسه کوه د بلایي پوښتنې راسه کوه نو خیر اوس خو تا پوښتنه وکړه درویشه یم ابو نعیم اصفهاني لیکلي اوبه خو دې راوشه تر ټولو بد چې دی بدترین هغه بیکاره علما دي پر دې روی زمین تر ټولو بدترین چې دی د الله رسول فرمایي معاذ بن جبل روایت دی وایي ما ته د الله رسول هغه بیکاره علما دي بیکاره علما به تیتستي دماغونه مسجد امام لره ولاړ شي مسجد امام به نه یادوي تا ته د ورځې پنځه لمونځونه درکوي تا بیا دی دماغ ور ورسېدی بیکاره علما سرکاري علما دي اشرفیت دی یا بل دی یا بل دی یا بل مشرف چې دا لال مسجد وسوځیان هغه کې مې کلي ور باندې وغورځول چې پنکې ویلې سوې لاندې رایله سوې ورقص لاشن ورقص چې بیا یو جج څه زړه وکړي بیا ورته وویل چې راوړی به او که مړ بیا به د لیره لټکاوئ ملایانو فتواوې شروع شوې انو فتواوې شروع فتواوې دغه چا دونه ظلم یې وکړي دا فتوا یې نه در کړی چې دې ځله رالی دې ته سرکاري ملایان وایي چې سرکار څه ورته وایي په هغه خوا د ده قبله ده سرکار د ده قبله ده نوکري د ده قبله ده منصب د ده قبله ده د الله رسول فرمایي تر دې نو بیا بدترین انسانان پر روی زمین تر دې بدترین انسانان اوس نو پسې وګرځي پیدا کېږي بیخي ډېر پیدا کېږي بیخي ډېر پیدا کېږي بیا روایاتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بدترین شخص در وښیم صحابو ته ویل ولو یا رسول الله خو دې راوښه وایي هغه دی چې دی ځان تر بل بهتره بولي ځان تر بل بهتره بولي او تکبر کوي تکبر د الله رسول فرمایي الله یې هیر دی چې تکبر خو د الله خاصه ده تکبر خو د الله سره شی ته پرچیش تکبر دا بدترین شخص بیا صحابو ته ورځ ویلې ول بد خلک در وښیم صحابو و یا رسول الله خو دې راوښه پیغمبر اسلام فرمایي ترمذی شریف حدیث بد خلق چې دی هغه زه در شایم وایي بدترین شخص هغه دی چې تنها اوسیږي تنها بس دا خپل ځان کارنده ور معلومیږي جهان پالتو ور معلومیږي خپل ځان لیکه پړه ور معلومیږي جهان جاهلان ور معلومیږي خپل ځان پر حق ور معلومیږي او جهان باطل ورته ښکاري دا پښتانه وایي ځان خوښ ځان خوښ یو ځان یې خوښ دی د الله رسول فرمایي دا ډېر بد سړی او بل د الله رسول فرمایي غلام ویي خپل مزدور ویي بدترین شخص وایي در وښیم وراویښیم اول دا دی چې تنها اوسېږي دویمه علامه یې دا ده چې دی غلام ویي غلام څه مراد خادم دی خادم به نه وایي انس فرمایي رضی الله عنه ما لس کاله د پیغمبر علیه السلام د کور خدمت وکړي په دا لس کاله د الله رسول ماته نه دی ویلي چې ما لاس را باندې نه 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 خادم به وایي نه قطعا حتی د الله رسول فرمایي کتب وده لري وده سپی خو لري ها
الله رسول فرمایي پر مخ به نه وای، پر مخ به قطعا نه وای. او دریم علامه دا بد سړی الله را شي. د الله رسول دغه نه لري، مهمان نوازي نه لري، میلمستیا نه لري. الله رسول وای فرمای بدترین شخص در وشین تنها وسیر او غلام وی خادم او میلمستیا نه لري. میلمستیا اوس یو سړی وای چې ارشد نو بیا وخت یو څوک چاله ورسي ورور میلمستیا نو د کومې خواوه ته بیا وخت ګور د الله رسول و دا میلمه ته ویل چې بیا وخت به د ډوډۍ په ټیم چاله نه ورسي چې رالی اوس نو بیا قربه ته وایي چې هر شی هغه له راوبس. ولې د پیغمبر علیه صلات وسلام میلمه نو راغلی چې په کور کې شی نو بیا صحابي ته وویل چې یاره څه ترتیب برابر کړه. بیا هغه برابر کړي کور ته چې رالی کور والا ته ویل هغه ول دونه شی شته چې بچیانو ته یې ورکول ته مه کوه. اوس پیغمبر علیه السلام میلمه راغلی دی بیا دی راولاړ شو یو رقم یکشنیان دورې کول پرېستل په دا بهانه چې ډوډۍ پخېږي او بیا سالن چې څه و هغه چې کښې شو کور والا ته یې وختي وویل په یو بهانه باندې چراغ مړ کړه. دا به دا خیال د میلمه چې یاره دی دی هم ډوډۍ خوري بس ما تا به ډوډۍ نه خورو دی به چیش وکړي دی به خپله ډوډۍ وخوري. چې سهار سورالی مسجد لره مسجد نبوي لره پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلې الله ټوله شپه درته خندل، الله ټوله شپه در باندې خندل. دا دې څنګه زبردسته چم وکړي. ټیک سولو میلمستیا نه لري. میلمستیا کله کله خلک نو مشته خو ډېر سره ګرځي دی خلک سچ د ده میلمستیا نو بس تنده یې ترې ونیولی په خرشم ناست بل ځای چې ولاړ شي دا ټول مجلس پر ده ګري ګپه کوي ورور د بل ډوډۍ د خپل د الله رسول فرمایي دا بدترین شخص دی. اوس د الله رسول فرمایي تر دې لا هم بدترین شخص در ورشئ. صحابه ویل او یا رسول الله خو دې راورشئ. د الله رسول ورته وفرمایلې چې د جهان سے نفرت کېږي. نفرت بدنیت یې بولي په پښتو کې بدنیت او د جهان د ده څه نفرت کېږي. بدترین شخص د جهان نفرت کېږي او جهان له ده نفرت کېږي. دا بدترین دا تر هغه لا بدترین. بیا د الله رسول وفرمایل تر دې لا هم بدترین در وښیم. صحابه ویل او یا رسول الله او خو دې راوښیم. ول تر دې لا بدترین هغه دی چې هغه د چا معذرت معافي نه قبلوي. غلطي ځینې وسوله رالی ستا کور دروازه یې در وټکول ما ته معافي کوه. انسان دی خطا خامخا ځینې کېږي دی معافي نه ورته کوي. یا زه تا چیرې پرېږدم تا پر ما دونه د کمزوري خیال راغلی دی. د الله رسول فرمایي معافي ورته وکړه. معافي ورته وکړه او که معافي نه ورته کوې د الله رسول فرمایي روایتو کې راځي یو سړی د خطا وسوه. خطا نو مطلب یا په قصده یا په خطا کې چاته تاوان ورسي. بله ورځ ول رالی هغه سړي ته ویل چې معافي راته کوه غلطي راسه وسو معذرت غواړم معافي غواړم عفو راته وکړه. د الله رسول فرمایي معافي ورته وکړه. د الله رسول فرمایي معافي ورته وکړه. که نه ورته کوې معافي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به زما حوض کوثر له راځي نه خپل کار کوه. معافي ډېر غټ شی دی. کله چې چا لره څوک رالی موږ دا کله کله په جرګو کې یو داسې کمینه هم شته که مثل هغه ول اوس خو د نوراني مجت ملا را روان کړی دی چې نعوذ بالله نه بر ولې لا اله او کار یې والله که بیا در سره رسولی. الله رب العزت یې د وړو پزه ګر جهان ته ورکړې ده. ته لږ لاره ویسه یاره انسان دی یا په قصده یا په خطا وسوه معافي غواړم معافي بس خبره خلاصه ده. الله رسول فرمایي معافي ورته وکړه. که نه کوې د قیامت په ورځ زما حوض کوثر له راځي نه. او داسې اصل هم سته مړی هم سوی کله کله موږ ورغلي یو دوې خبرې کړې هغه د الله دپاره مې بخښلي یاست د الله موږ ورته وایو سبا مې 300 کسان مېلمانه یاست. نه 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 زما نیکي مه راخرابوئ بس د الله دپاره ما بخښلي یاست بس خلاصه ده خبره. داسې اصل بیا هم سته. داسې هم سوی چې ورغلي یو بیټک لره اوبه یې هم والله که راکړي دي کشنیان یې را سره کښېنولي دي چې پوښتنه وکړه هله هغه یې ورسه دوی ته واځئ ورسه. داسې هم پېښ سوي. دا نو اصل که مثل تېره جمعه ورته ویل اصل خطا نه لري کمینه وفا نه لري. صحیح سو. بیا د الله رسول وفرمایله تر دې لا هم بدترین در وښیم. بدترین صحابه ویل او یا رسول الله تر دې لا هم بدترین. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې بدترین شخص چې دی هغه دی
چې دی چاته امید لري د الله سما سوا د الله سما سوا و مخلوق ته امیدوار دی و مخلوق ته امیدوار دی و مخلوق ته تمه ده چې او وای دا د الله رسول فرمایي دا تر هغه لا هم بدترین اشخاص د الله رسول یاد کړي بدترین. بیا روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نه دا چې ما کوم څلورم دغه نه د بل حدیث څلورم هغه د الله رسول فرمایي بدترین شخص چې ظاهر ځان شرعي جوړ کړي څوک PhD کوي په اسلامیاتو کې څوک قرآن زده کوي څوک بخاري زده کوي څوک مسلم زده کوي مقصد یې دنیا د دنیا چې دنیا کماو کې په دا چیش باندې په دغه دین باندې په ظاهر ځان طالب ملا الله والا ټیک سو او دای چې دا دین زده کوي مقصد لکه وکیلان راواخه هغه ورځ بخاري او مسلم ګوري د الله د پاره نه ګوري ٹھیک سو دغه علم چې دی اصلي دا د دنیا د کماوېدو دپاره اصلي د دنیا د ګټې دپاره استعمالوي. امام غزالی صاحب رحمه الله را نقل کړی دی علامه کمال الدین دمیری صاحب هم را نقل کړی دی د موسی علیه السلام سره یو سړی اوسېدی ډېر ورسره واوسېد آخر کې بس بیا دی راولاړ شو موسی علیه السلام به نو ده به ویلی چې حدثني موسی کلیم الله موسی علیه السلام ما ته داسې ویلي وو حدثني موسی صفی الله حدثني موسی نجی الله بس دا کوشش و چې زه په دې خلکو کې مشهوره سمه شکرانې او روپۍ چې دي هغه مال راسي خو په دغه انداز د ډېرو روپۍ پیدا کړي روپۍ چې پیدا کړي خلکو شکرانې ورکولی چې دا د موسی علیه السلام انډیوال دی ملګری دی او بلکل ډېر نږدې سړی دی. خیر وخت تېرېدی دا سړی ولاړی ورک سو چې ورک سو موسی علیه السلام ډېر کوشش وکړي چې دا سړی زه پیدا کړم دا چیرې دی یار پوښتنه سړی ورپسې وکړي نو پوښتنه سړی نه کوي پیدا. یوه ورځ یو سړی را روان دی رالی موسی علیه السلام لره خنجر ورسره و خنجر دا ته توره رسۍ وراچولې سړي ته ویل سړي ورته ویل موسی علیه السلام ستا پلانی انډیوال خو نو ورک دی د ډېره وخته پسې ګرځم ډېر تفتیش مې وکړي نه مې دی پیدا کړی ول هغه دغه سړی خنجر یې ورسو دی حیران شو موسی علیه السلام و خدایه دا څنګه مسله بیا الله ته خواست وکړي چې الله ته دی بیرته هغه سړی کې چې زه پوښتنه ځینې وکړم الله وحی ورته وکړي ولیا زه دی نه سړی کوم بیرته د ده ګناه دا ده تا ته به زه ووایم د ده د ګناه د ګناه دا ده چې دین یې د دنیا دپاره زده کوي دین یې د دنیا دپاره زده کوي دا ده د الله رسول فرمایي بدترین شخص هغه دی چې هغه دین د دنیا دپاره زده کوي په دین دنیا ګټي بیا د الله رسول فرمایي بدترین بادشاه در وښیم صحابه وو بدترین بادشاه هغه دی چې دی د رعایا اوس خپل پوره حق غواړي رعایا اوس پوره حق د ده تنخوا د ده کور د ده موټر د ده دفتر دا ټوله د ده بل د ده بجلی د ده ګیس د ده دوا دا ټوله د بیت المال سي رعایا اوس خپل حق غواړي او رعایا او خپل حق نه ورکوي دا تر ټولو بدترین چیز دی بادشاه دی او دا یې غیده ځای به راواخلو دغه ساګوان ډیپټي سپیکر زموږ د قومي اسمبلۍ نو ساګوان دی سپیان یې نه جنګول صحیح نن ولاړې پر دونه غټ منصب ناست دی ته یې پوښتنه وکړئ د خدای په نامه سهار دا ګیس داسې ځي لکه بجلي چې ولاړې سي د شپې پر 11 بجې راځي پر سوای 11 دا زموږ د کلي د ګل محمد کلي سره د کوم پر 11 سوای 11 ځي بیا پر پاوکان 12 راځي بیا در سهار پر ورسې دا نور ستې پوښتنې خو وکړئ پر 2 بجې هم دا ملګري وایي والله ټر مې ولګوي ګیس الله رسول فرمایي تر دې بدترین بادشاه بیا نسته کم سے کم دا خو دې کولی شي دا نوی صوفي چې راغلی دی دا کله کله پتلون اغوستی صوفي خو چې بیا پتلون واغوندي بیا نورې بې وقوفي ښکاره شي بې عقل شي دا چې راغلی دی روغه ورځ موږ والله که لیدلې ده والله که مې لیدلې ده دا خلک والله د یخ خبرو قسم یعنې وکړو څه زما دا مسجد نه دی او دا میاست بیل در ښیم د بجلي او د ګیس ما 90,000 روپۍ بیل جمع کړی 29,000 روپۍ ما بیل جمع کړی
ګیس شته یا بجلی شته یا یو پیس جنریټر بیا وروسته بجلی 29,000 روپۍ ما د مسجد جمع کړی د الله رسول فرمایي تر دې به نو بیا چیش نه بېوقوفه نه در دې نو بیا بدترین بادشاه نسته زموږ د ده کوم حق دی هغه یې له موږ وصول کړی دی چې خالي پر دا لار تېرېږي ما او تا د کوره نه راوځو چې دی تېرېږي صحیح سو لیکن زما او ستا حق یوه ذره و ما او تا ته نه دی راکړی دا به څه کوو دا د الله رسول فرمایي بدترین بئس العبد عبد تخیل واختال بدترین شخص د الله رسول فرمایي هغه دی چې هغه ځان تر نورو ښه بولي تکبر کوي او الله یې هېر کړی چې تکبر والا خو الله دی خیر عزیزانو که په مټ کې دغه بدې خبرې الله دې له موږه وباسي او څه کیسه ده وروره ښه ناوخته راغلې خیر زموږ نو که په مټ کې دا خبرې الله دې له موږ څخه وباسي که نه یې را پکې الله دې نه راکړي الله دې زموږ پرده وکړي الله دې زموږ ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې زموږ په وطن کې امن راولي اطمینان راولي خوشحالي راولي خدای پاک دې نورې خبرې نه سره خرابوي نه سره خرابوي خیر الله یې د مرګ پر حال دغه تور را نصیب کړي چې مرو دا ووایي لا اله الا الله درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دیني مسایل تاسو ته پر